ټیسټوسټران هارمون کوم چې مردانه هارمونز دي په انسان کې چې کوم میل ریپروډکټیو ارګنز دي د دې ډیولپمنٹ د ټیسټوسټران هارمون کوي. کله چې الکان بلوغت دور ته ورسیږي د په اواز کې بدلون راشي، ویښته راشي، ګیره راشي، بریت راشي، پمپ پروډکشن چې په وجود کې کیږي سپرماټوجینیسیس. تاسو سړو ته ګورئ دا وایي اډوکې مضبوطي، اډوکې سخي، اډوکې دروني، دا ولي چې دي کنه دا شولډرز دا براډ دا داسې کولاوي. اوس دا پوره نه جوړیږي، دا به بلوغ ته زر نه رسي. دا چې کوم ټیسټیز دي دا به وړوکي، دا به سمال ګیره او بریت نه راخیږي په اساس جینکو په شکل باندې ښکاري، اواز هم نری اواز. نن چې کوم هارمون موږ وایو هغه ته ویل کېږي ټیسټوسټران هارمون. دا ټیسټوسټران هارمون داسې یو هارمون دی چې دا د انسان د ټیسټیز نه سیکریټ کېږي. نو خبره کوو په ټیسټوسټران هارمون باندې، کوم ته چې میل سیکس هارمون ویل کېږي. تاسو به ډېر زیات عام اورېدلی ټیسټوسټران هارمون. دا ټیسټوسټران هارمون د انسان په ټیسټیز کې په لیډنګ سیلز کې پروډیوس کېږي، جوړیږي. خبره په دې باندې کوو چې د ټیسټوسټران هارمون کوم چې مردانه هارمونز دي، کوم چې میل سیکس هارمونز دي، د دې په وجود کې کار څه. دا ټیسټوسټران هارمون چې کوم فنکشن کوي په یو باندې خبره کوو. د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې ډیولپمنٹ اف میل ریپروډکټیو ارګنز. په انسان کې چې کوم میل ریپروډکټیو ارګنز دي، کوم مردانه اعضا دي، فاټس دي، د دې ډیولپمنٹ چې کوي نو دا څوک کوي؟ دا د ټیسټوسټران هارمون کوي. لکه مثال وینس دی، ټیسټیز دی یا پروسټیټ دی. دا هغه ارګنز دي مردانه میل سیکس ارګنز چې د دې ډیولپمنٹ د ټیسټوسټران هارمون کوي. نو د دې اولنۍ کار سره چې دا ډیولپمنٹ اف میل سیکس ارګنز، د میل چې کوم سیکس ارګنز دي ریپروډکټیو ارګنز دي، د دې ډیولپمنٹ د ټیسټوسټران هارمون کوي. او هغه ارګنز وینس دی، ټیسټیز دی، پروسټیټ. د دې نه علاوه د دې چې کوم دویم کار دی نو هغه دی ډیولپمنٹ اف سیکنډري سیکشوال کریکټرز. اوس دا هغه سیکشوال کریکټرز دي کله چې الکان بلوغت دور ته ورسیږي، د بلوغت د پیوبرټي سټیج ته ورسیږي، نو په ده کې څه چینجز راشي، د ده په وجود کې څه تبدیلی نه راشي. لکه مثال زه تاسو ته ویم کله چې انسان د پیوبرټي سټیج ته ورسیږي، د بلوغت عمر ته ورسیږي، د ده په اواز کې بدلون راشي، د ده اواز ډیپ شي. د اواز دا پیړېدل دا د چا کار دی؟ دا د ټیسټوسټران هارمون کار دی. د دې نه علاوه بیرډ د انسان په وجود باندې ویښته راشي، ګیره راشي، بریت راشي، په وجود باندې نور ویښتان راشي، دا په سړو کې د ټیسټوسټران هارمون کار دی. مطلب دا هغه هارمون دی چې دا مردانه هارمونز دي چې کوم خپل خصوصیات، کوم خپل صفات دي، هغه څوک راولي؟ هغه دا ټیسټوسټران هارمون راولي. یا د دې نه علاوه باډي هیر، تاسو ته ما خبره وکړه، ګیره راشي، بریت راشي، اواز پیل شي. دا چینجز چې راځي په انسان کې د بلوغت په دور کې، دا څوک راولي؟ دا د ټیسټوسټران هارمون راولي. د دې نه علاوه د سپرماټوجینیسیس چې دی که نه، دا هم د ټیسټوسټران کار دی. دا سپرماټوجینیسیس دې ته موږ وایو سپرم پروډکشن. په میل کې په سړو کې چې کوم سپم جوړیږي، دا پروډکشن دا څوک جوړوي؟ دا ټول کار د ټیسټوسټران هارمون کار دی. سپم پروډکشن چې په وجود کې کیږي سپرماټوجینیسیس، دا کار د ټیسټوسټران هارمونز دی. د دې نه علاوه انکریز سیکشوال ډیزایرز، کوم ډیزایرز چې دي، خواهشات چې دي، دا څوک انکریز کوي؟ دا څوک سیوا کوي؟ دا ټول کار د ټیسټوسټران هارمونز دی. د دې نه علاوه د دې بل کار چې دی که نه، انکریز مسل ماس. په سړو کې چې دا کوم مسل ماس دی، وجود غټېدل شو، درنېدل شو، د دې دا مسل چې دی دا دروني، دا مضبوطي، دا کار د چا دی؟ د دې نه علاوه بون ډینسټي، که تاسو سړو ته وګورئ د هغوی اډوکې مضبوطي، اډوکې سخي، اډوکې دروني، دې ته بون ډینسټي ویلی کېږي. دا کار د چا دی؟ دا هم د ټیسټوسټران هارمونز کار دی. او د دې نه علاوه براډ شولډرز، د سړو دا ولي چې دي که نه، دا شولډرز دا براډ، دا داسې کولاوي، دا داسې بهر ته وتلي، دا د ټیسټوسټران هارمونز کار دی. نو مطلب سمپل خبره دا شوه چې ټیسټوسټران هغه هارمونز دي، دا مردانه هارمونز دي، دا میل سیکس هارمون دي چې دا سړو ته د مردانه خصوصیات ورکوي، مردانه صفتونه ورله ورکوي. د دې ډېر اهم کار دی زموږ په وجود کې. اوس راځو د دې په ابنارملیټیز باندې خبره کوو. تاسو ته ما په هر یو هارمون کې دا خبره کړې چې زموږ په وجود کې کوم هارمونز دي، د دې یو مقدار پکار دی. دا په نارمل مقدار کې په وجود کې جوړېدل پکار دي. دا مقدار که چېرته د نارمل نه کمیږي یا سیوا کېږي، نو دا بیا په وجود کې مسله جوړوي. پکار دا ده چې هر یو هارمون زموږ په وجود کې په نارمل مقدار کې پیدا شي، څومره چې د هغه ضرورت دی هغومره پیدا شي. که چېرته دا هارمونز د خپل مقدار نه ډېر جوړېږي زموږ په وجود کې، نو دا زموږ په وجود کې مسله پیدا کوي. یا که چېرته دا هارمونز د نارمل نه کم جوړېږي، خپل مقدار نه پوره کوي، نه دا بیا هم مسله جوړوي. نو پکار دا ده چې دا هارمون زموږ په وجود کې په نارمل مقدار کې جوړ شي. سیم همدغه شان پکې دا ټیسټوسټران چې دي که نه، دا هارمونز هم زموږ په وجود کې بالکل نارمل پکار دي.
دا داسې یو سړی نه و چې دا خو ټسټوسټران هارمون دی راشه دا چې څومره ډېر وکړه نو ګټه کوي. نه، دا هم په نارمل مقدار کې پکار دی. که دا کمیږي هم تا ته مسله جوړېږي، که دا د نارمل مقدار نه سیوا کېږي هم نه دا تا ته مسله جوړوي. نو خبره په دې باندې کوو چې که چېرته خو دا نخواسته دا ټسټوسټران هارمونز په وجود کې ابنارمل شي، د نارمل نه یا سیوا جوړېږي یا کم جوړېږي، نو کمې مسلې به راځي. نو د دې په ابنارملټي باندې خبره کوو. نو د ټولو نه اول په لو ټسټوسټران باندې خبره کوو چې که چېرته دا ټسټوسټران په وجود کې کم جوړېږي نو څه مسله به راځي. د لو ټسټوسټران ته ویل کېږي هایپوګونیډزم. وجود کې اوس کم جوړېږي، مقدار نه پوره کوي، بل نارمل مقدار نه کم. نو د دې سره به څه مسلې راځي؟ نو ګوره، یو خو دا ټسټوسټران په ماشومانو کې د بلوغت نه مخکې کم جوړېدلی. په دغه دور کې دا خپل چینجز خپلې مسلې جوړوي. یو د بلوغت نه وروسته که چېرته په انسان کې دا هارمونز کم جوړېږي دا ټسټوسټران، نو بیا هغه نورې مسلې جوړوي. نو په ماشومانو کې بېلې مسلې، په لویو کې بېلې مسلې. د ټولو نه اول خبره کوو په ماشومانو کې. که چېرته دا ټسټوسټران هارمونز په ماشومانو کې د بلوغت نه مخکې کم جوړېږي بیا به څه مسله راځي؟ نو په هغه کې د ټولو نه اول دی ډیلیډ پیوبرټي. دا انسان دا ماشوم چې دی دا به بلوغ ته زر نه رسي، ځکه چې د دې کار څه و، د دې کار هم دغه و. اوس دا پوره نه جوړېږي، چې پوره نه جوړېږي دا ماشوم به پیوبرټي ته زر نه رسېږي، وخت به ډېر لګېږي د ده په بلوغت کې. نو دا اولنۍ مسله به درته راځي. دویم چې دی که نه سمال ټیسټیز، په دې ماشوم کې په دې انسان کې د ده چې کوم ټیسټیز دي دا به وړوکي، دا به سمال، دا به ډېر زیات وړوکي. دریم نمبر به په دې کې لیک اف سیکنډري سیکشوال کریکټرز. د ده چې کوم سیکشوال کریکټرز دي، سیکنډري سیکشوال کریکټرز، هغه به کمی به وي په هغه کې. لکه مثال د ده ګیره برېت راتلل شو، دا به په اسانه سره نه راځي. تاسو به کتلي چې په کوم ماشومانو کې د ټسټوسټران هارمونز کم جوړېږي، ګیره او برېت یې نه راخیږي په اسانه سره. هغه داسې د جینکو په شکل باندې ښکاري، نه ګیره راخیږي نه برېت صحیح راخیږي. د هغه اواز چې دی که نه، هغه دروند اواز نه، اواز یې نری اواز وي. نو دا قسم کم کریکټرز چې دي که نه، دا به په دې انسان کې زر نه راځي. ولې؟ چې د دې دپاره کم هارمونز چې دا چینجز راوستل ټسټوسټران هارمونز، هغه اوس په دې انسان کې کم جوړېږي. نو په دې کې هغه چینجز ډېر په مشکله سره وروسته راځي. نو دا ماشومانو ته هم د دې ضرورت دی، لویو ته هم ضرورت دی. ماشومانو کې کم جوړېدل په هغه باندې موږ خبره وکړله چې دا به بلوغت ته زر نه رسېږي. په دې کې به هغه چینجز چې کوم راځي، د اواز پیړېدل شو یا په مخ باندې په وجود باندې دا ګیره برېت ویښته راتلل شو، دا به زر نه راځي. نو دا په ماشومانو کې خبره وه. که چېرته په ایډلټس کې، په بالغه خلکو کې، په لویو سړو کې دا ټسټوسټران هارمونز کم جوړېږي، بیا به څه مسله راځي؟ نو په دې باندې خبره کوو په ایډلټس کې. اولنۍ خبره خو دا ده چې لو سیکشوال ډیزایرز، د ده چې کوم خواهشات دي هغه به ډېر زیات کوي، هغه به انتهایي کوي. اولنۍ خبره شو. دویمه خبره اریکټایل ډسفنکشن، دا چې کومه مردانه کمزوري ده، اریکټایل ډسفنکشن، دا مسله ته راتللی شي. په دریم نمبر باندې انفرټیلیټي، بانجپن، دې کیدای شي چې داسې سټیج ته ورسېږي چې دی د ماشومانو پیدا کولو لایق. نو دا انفرټیلیټي چې ده که نه، دا هم د دې سره تړلې خبره ده او د دې سره ډیپریشن تړلی دی. که دا مسلې چېرته د انسان ته وي نو دا ډیپریشن هم دا انسان ډیپریشن ته به ځي. دا د دې سره بله مسله تړلې شوې ده. او د دې نه علاوه ډیکریز مسل ماس او د دې سره آسټیوپوروسس تړلې خبره ده. آسټیوپوروسس د په نظام نه ما یو لیکچر ریکارډ کړی او تاسو یې کتلی شئ. دا د هډوکو کمزوري یو بیماري ده چې په دې کې د انسان هډوکي ډینسټي کمه شي. آسټیوپوروسس ورته ویل کېږي د هډوکي کمزوري، هډیو کا بربراپن. نو دې انسان ته په کوم انسان کې چې دا ټسټوسټران هارمونز کم جوړېږي، دې ته به آسټیوپوروسس کېږي. دا موږ هغه خبره وکړه چې که چېرته دا ټسټوسټران هارمونز کم جوړېږي په ماشومانو کې او په لویو کې، دواړه موږ خبره وکړه. خو اوس که چېرته دا ټسټوسټران هارمون په انسان کې د نارمل نه ډېر جوړېږي، په هغه باندې خبره کوو. په های ټسټوسټران باندې، کوم ته چې هایپرګونیډزم وایي، چې که چېرته دا ټسټوسټران هارمون د خپل نارمل مقدار نه سیوا جوړېږي، څه مسله به تاسو ته ما وویل دا هر څه په نارمل مقدار کې پکار دي. څوک دې دا نه وایي چې دا خو مردانه هارمونز ده چې څومره ډېر یې ښه ده، نه، دا بیا هم نقصان کوي. دا په نارمل مقدار کې پکار دي. که چېرته دا په ماشومانو کې د نارمل نه سیوا جوړېږي نو څه مسله به راځي؟ په ماشومانو کې اول خبره کوو. نو فرست نمبر باندې ارلی پیوبرټي، دا انسان به ډېر زر بلوغ ته رسي. دا ماشوم که چېرته دا ټسټوسټران هارمون د خپل مقدار نه په ماشومانو کې سیوا جوړېږي، نو تاسو ته ما ویل د دې چې کوم کار دی هغه به بیا ډېر زیات کېږي. بیا به ماشوم په کم عمر کې بلوغت ته رسي، پیوبرټي ته ورسي. د دې سره ارلی ډیپ وایس، اواز به ډېر زر زر پیوړ شي په کم عمر کې. د دې سره ارلی بیر ګروت، د ده په مخ باندې چې کومه ګیره ده، برید دي، په وجود باندې ویښتان دي، دا به ډېر زر زر راوخېږي. تاسو به کتلي ځینې انسان په کم عمر کې ته شیخان جوړ شي، صوفیان ته جوړ شي.
غټې غټې ګیرې راوخیږي ګڼې ګڼې. دا د څه د وجې که په کوم ماشوم کې ټسټوسټران د خپل نارمل مقدار نه سیوا جوړېږي نو هغه به ډېر ژر پیوبرټي ته رسي، هغه به ډېر ژر بلوغ ته رسي، په هغه کې به ډېر زر زر دا چینجز راځي. اوس که چېرته دا ټسټوسټران هارمونز په لویو خلکو کې په ایډلټس کې د خپل نارمل مقدار نه سیوا جوړېږي نو څه مسله به راځي. نو بیا په دې کې چې کومه مسله راځي اولنۍ خبره خو دا ده چې انکریز باډي هیټ د ده د وجود چې کوم ویښتان دي دا به ډېر زیات زر زر راخیږي، ګڼ ګڼ به راخیږي، غټ غټ به راخیږي، ځکه چې دا کار د چا و دا د ټسټوسټران هارمونزو کار. اوس دا ټسټوسټران هارمون د خپل نارمل مقدار نه سیوا شو نو د ده چې کوم باډي هیرز دي د وجود ویښتان دي دا به زر هم راخیږي، دا به ګڼ هم راخیږي، دا به غټېږي هم. دا د ټسټوسټران د وجې. دویم نمبر باندې اګریشن، دا خبره ورسره تړلې خبره، غوسه به د انسان نه ډېره زیاته ورځي. په کوم انسان کې چې د مردانه هارمون دا ټسټوسټران د خپل نارمل مقدار نه سیوا جوړېږي د انسان په غوسه ډېره ورځي. د دې سره اکني په مخ باندې چې دا کوم اکني راځي، دانې راځي، دا به پرې ډېرې راځي په دې انسان باندې. د دې سره انفرټیلیټي اهم خبره تاسو واورئ. تاسو ته ما خبره وکړه چې که چېرته دا ټسټوسټران هارمون د نارمل مقدار نه سیوا جوړېږي نو څوک دې دا نه وایي چې دا خو هلکه زه په ګټه کې یم، دا خو زما چې کوم مردانه هارمون دی ټسټوسټران هغه د نارمل نه هغه ډېر زیات جوړېږي. نه، که چېرته دا د نارمل نه سیوا جوړېږي نو انفرټیلیټي بانجپن دا کېدلی شي، بیا انسان د بچو راوړلو قابل نه پاتې کېږي. نو دا ټسټوسټران هارمون که د نارمل نه سیوا کېږي نو دا نقصان دی، دا فایده نه ده. او د دې سره بالډنس ګنجاپن ویښته د انسان ختل. په کم انسان کې چې ټسټوسټران هارمون د نارمل مقدار نه ډېر زیات جوړېږي، ډېر زیات سیکریټ کېږي نو په هغه کې د بانجپن سره سره ګنجاپن، سر به یې کټې کېږي، ویښته به یې زر زر وځي. دا د ټسټوسټرانو لیکچر و، په دې باندې موږ کلاس واخیستو. موږ ټسټوسټران هم وپېژندل چې دا کوم هارمون دي، دا میل سیکس هارمون دي، د دې کار څه دی، د دې ابنارملټي باندې موږ خبره وکړه چې دا که چېرته کم سیوا کېږي کومې مسلې به راځي، په ماشومانو کې به کومه مسله پیدا کوي، په لویو کې به کومه مسله پیدا کوي. د دې سره موږ دا خبره مو وکړه که چېرته دا هارمون سیوا جوړېږي کومه مسله به راځي، په ماشومانو کې سیوا جوړېږي کومه مسله به راځي، او په لویو کې سیوا جوړېږي کومه مسله به راځي. په راروان لیکچر کې به انشاءالله په بل هارمون باندې خبرې